नो अर्ज में दाओ अजीजान जिस दस्तर को जिना के मुंह टोल तबाई दगुनो जिना के मुंह टोल तबाई जमुन शपारज वगुना कहपलवा करनी द प्रदी को आवाजू न पलारो पसरा को बांधे द दुनिया कंजर तोबुना और डम तोबुना नाउरू नो चे द चा वगुना शपा और जिनाकार वी द चा शतर्गे शपा और जिनाकारी वी सोग बिलफेल शपा और जिनाकारी दा अमल द काफिरो दे चे दा अमल द काफिरो दे नो दा सड़े ब द काफिर पलार जहन्नम तवली निजी तासु ख्याल रहा नो अर्ज में दाओ यो बला सौदा माता दिमाग के रा प्रेवते है चमुंगा हो जहन्नम के बा सोजू छगे बो अलाली गुबा कबाब की गुबा नो मुंग दावाई च मुंग लदा सजा दाओ मुंग बा उमर लतवाई पदे जान पोई कई चिदा गडूरी या वा या मेखे या ऊख या मरगई दा हलाल सीजुना जिसम रही दामुन अलाल ब्यात सरमनो बास ब्याय तिकी तिकी यह पकोड़े बांधे केमक ब्याय पौर की ब्याय पाखकू ब्याय मुंगा खुरुम नो मुंग का पौर कबाब की गु जहन्नम की नो मुंग को गुनाऊ न करी दी दुई से गुनाह करे दा चालालम शी सरमनम थीउजी तिकी तिकीम शी पौर उड़ीतम शी ब्याय मुंगा दिल बा सजा वाले मुकर्रर दा जकायो बुजुर्गों ये अजीब रस्म देखी के बरोज ईद कुर्बान ये अजीब रस्म देखी के बरोज ईद कुर्बान वही ज़ब्ह भी करे हैं और ले सवाब उल्टा ये अजीब रस्म देखी के बरोज ईद कुर्बान वही ज़ब्ह भी करे हैं और ले सवाब उल्टा वही ज़ब्ह भी करे हैं या अजीब रस्म देखी वही दाम अजीबा रिवाजूली चे द कुर्बाने पौरस
یو حیوان خدام حیوان دی او زم حیوان دی انسان او د ګډ او د میخي او د غوا او د اوښ په حیوانیت کې هیڅ فرق نشته دا ټول یو برابر حیوانات نو یہ عجیب رسم دیکھی ویدام عجیب رواج لید کہ بروز عید قربان دلوی اختر پورز وی ذبح بھی کرے ہیں اور لے ثواب الٹا یعنی بل حیوان حلال کا تیکی کا الٹا بتپی جنت تزی استاسو ہے جتاسو کی یو زرعونی سم اور اگر چد حلالو لٹولی خو یو در کے رونی سم او حلالکم نظما پتاسو جنت تطلب پکار دی تاسو چې زمړک ما جنت تطلب پکار دی کم خوا مطلب پکار دی دوزخ تا نو تم حیوانے چې تا حلال کم نزد در باندې دوزخ تا دی زمان او گډوره او غوا او میخام حل حیوان دی چې هغه حلال کم نو جنت تا دی پیزم یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان وہی ذبح بھی کرے ہے اور لے ثواب الٹا بل حلالم کا الٹا ثوابم والا دیو خدا فلسفہ باندې ځان پوهه کوي چې بل حلال کنو تعالی ثواب ولي ملاو شه دویمه دا چې د دې ساروي څه ګناه کړی دا چې حلالم شو سرمنم ته وتا تیکم شو په تبرونو مواله شو اډو کی مات شو او ګناه څه کړی تاسو خیال را پدې ځان پوي کوي چې زه دې چې دوزخ ته لاړ شم نو زه دې سوځېدل عذاب ګڼم چې ما ته سزا ملاویږي نو دې څاروو څه ګناه کړې ده چې دوی له په دنیا کې سزا ملاویږي چې حلالېږي مو تیکه کېږي مو کېمه کېږي دوی څه ګناه کړې دا مسله پختنه وکړي او مخی جمعه له بیا په باس کو قرآن خو یو عملی زنا ده او یو د سترګو زنا ده په سترګو چې نامحرم ښځې ته ګوري او بیا په نظر د خریدار ورته ګوري دا د سترګو کته د عملی زنا برابر ګناه ده نن د سترګو په زنا کې مونږ ټول مبتلا یو که نه یو ټول ساری او ښځه وه زړه غوندې خو ځان باندې برابر کړی یو شیخ
تیر شو زی ورپسې ګوري مخکې ګوره ګیره دې کلشه ټانګه لارۍ پسې ووي زی ورپسې ګوري پوه شوئ پې